دوستانو نن مې داسې واقعه اورم چې بدن په خپله باندې زیږ ودرېږي. داسې ظالمان خلک تیر شوي دي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، تاسو دا واقعه واورئ او دا ویډیو ټول مسلمانانو سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ، کمنټ کې ونه ساته ماشاءالله ولیکئ. راځئ. نو د شپې حضور پاک په خوب کې ولید د بادشاه ته د دواړو جهانو سردار یو دوه کسه وښول، وی دا سپیرانه چغې کړه دا وشاوه. دې کې د خوب راپاڅېد، میټینګ یې د خپلو وزیرانو راوغوښته، وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولید او دوه کسان یې راته وښول چې دا سپیرانه چغې کړه وشاوه. درې شپې یې پرله پسې دا خوب ولید، یوه شپه بیا ورپسې بیا میټینګ یې راوغوښت چې د دې څه مطلب دی. وزیرانو ورته ویل صاحب چې حضور پاک ته کوم کسان په خوب کې ښه ولیدي هغه شکلونه دې یاد دي، وی که مې ولیدل پېژنم. زما په ذهن کې هغه نقشې پرتې دي، باقاعده یې راته په اشاره وکړل چې دا سپیرانه لرې کړه دا وشاړه، نو که مې ولیدل نو پېژنم. بس وزیرانو کې یو وزیر ډېر هوښیار، هغه یې بادشاه سلامت ده چې د مدینې شریفې ته مدینې منورې ته راغی او اعلان یې وکړ هغه وزیر، او ځان سره یې ښې ډېرې پیسې راوړې. وی څومره چې د مدینې منورې خلک دی په مدینه کې دننه اوسېږي، نو بادشاه راغلی ټولو له خیرات انعام ورکوي. هله راځئ بادشاه ته ویل ته کښېنه زه به پیسې ورکوم، ته پکې هغه دوه کسان صحیح کوه. د مدینې خلک راوچلېدل، وزیر به پیسې ورکولې او خلک به تل بادشاه ورته کتل. ماسخوتن شو، بادشاه نه وزیر صاحب تپوس وکړئ کسان په ذهن کې راغلل، وی نه دي کې نو وایي چې چا انعام نه اخیستی راځئ. په سبا له نور خلک راتلل، وزیر صاحب به پیسې ورکولې، بادشاه ورته په کورسۍ ناست و کتل مې خلک ځي. بیا پکې دوه کسان رانل، په درېیمه ورځ بیا داسې وشوه. وزیر بادشاه وزیر ته ویل وزیره پیسې خو دې ټولې خلاصې کړې، سړي خو پیدا نه شو. وزیر هم حیران، اعلان یې وکړ که څوک پاتې مهرباني وکړي بادشاه واپس ځي، چې داسې نه چې د مدینې په خلکو کې څوک پاتې شي هله راشئ د انعام یوسئ. وی صاحب وزیرانو چې دلته د مدینې کوم خلک او مشران دا غځئ وزیران، هغې وایي چې څومره خلک و ټول رانل یو پاتې نه شو. وی وګورئ معلومات وکړئ خیر دی. وی یو دوه کسان پاتې دي. وی راولئ نه جي هغه خو ډېر نیکان خلک دی، هغه ډېر دیندار خلک دی، هغې پیسو پسې نه دي. پیسو پسې دي، هغې خو خلکو له خیراتونه ورکوي. وی دا څوک دی؟ وی دا مدینه شریفه کې پراته دي، جومات کې اعتکاف ته پراته دي، او د مدینې خلک ته دعاګانې غواړي، او د مدینې خلک راځي او په لاس یې بیعتونه کوي. ډېر بزرګان دي او نیکان دي، چا سره خبرې نه کوي، او د شپې بقي ته ځي، د بقي مقبرې ته ځي او هلته ناست دي د صحابو د قبرونو سره او هلته عبادتونه کوي. چېرته چا له ځي؟ هغه پیسو له ځي. بادشاه ورته ویل ښه دومره نیکان دي؟ وی موږ به لاړ شو، موږ به یې ملاقات وکړو، موږ به یې وګورو. پیسې دې نه دي، که دومره نیکان دي موږ به ورشو. او پولیس ته وی پولیس وی که ګوتې مو ورولې جنجال جوړېږي، ټول د مدینې خلک بلوه کېږي. لکه یو عالم څوک ونیسي یا یو بزرګ څوک رانیسي نو خلک بلوه کېږي. بادشاه سره د وزیرانو هغه دوه کسانو له کور ته ورغی او هغوی ته یې وویل چې بادشاه سلامت راغلی دی او تاسو هم راشئ چې پیسې درکړئ. هغې ویل موږ پیسو پسې نه ځو، موږ خپل عبادت کوو، بادشاهانو پسې به ګرځو. د خلکو په نور اعتماد مضبوط شو چې دا خو ډېر ښه خلک دی، دی خو د بادشاه بلا پیسې ورکوي، هغې له نه راځي او خپل عبادتونه کوي. د خلکو په ښه مضبوط اعتماد چې بادشاه سره د وزیرانو کور ته ورغی او ورننوتل د ملاقات په نیت. نو بادشاه وزیر ته اشاره وکړي دا دوه کسان ما ته چې حضور پاک په خوب کې کوم دوه ښولي دي دا شکلونه دي، درې شپې یې راته ښولي چې دا سپیرانه چغې کړې. بهر کې وزیر خلق رالل، پولیس والا دوی د کور نه ګیر چاپېره کې راواچول او خلکو وی دا څه کوئ تاسو؟ وی دا مونږ ګرفتارو. دا نشئ ګرفتارو، دا خو زمونږ پیران صاحبان دي، دا خو زمونږ بزرګان دي، د دې نه خو مونږ لاسنیوي کړي دي. دی خو د شپې د بقي په مقبره کې لګوي، الله تسلسلګي و یو جاړي او عبادتونه کوي، او د ورځې دلته د مدینې منورې جومات ته راځي. دا څه کوي؟ بادشاه وی د دوی د کور تلاشي وایي، کوټې یې وکتې، ځمکې یې وکته چې دا څه مطلب دی. یو ځای کې خشاک پروت و، څانګې پرتې وې چې هغې اوچته کړې، د هغې لاندې بوجۍ وې، پوزکي وو. پوزکي چې یې لرې کړل د هغې لاندې سوړه وه. بادشاه یو کس راوستلې په دې سوړه کې وردنه او د هغې وې دی کې بس شی به یې ښخ کړي.
دا هغه زمانه څه وسله به پکې نو دوی ته لا څه پته وه چې سړی یې وردننه که وردوځې که سورنګ دی وروره زه پکې سړی واپس وروت وی صاحب دا خو سورنګ دی بس سړی یې ګرفتار کړ بادشاه وی څه مسله ده او خلک هم پوه شو چې سورنګ سره بار وباسي اوس مسله ده خلک یې ورو په شا شو چې بادشاه ونیول او جیل کې واچول او یو څوک دا به یې ووال نو هلې وویل وی موږ د فرانس ته راغلي یو موږ انګریزان یو پیرنګیان موږ مسلمانان نه یو شکل هم د مسلمان جوړ کړی دی پټکي موالي دي جامې د مسلمان دي منځونه هم زده کړي دي او په جومات کې خلکو پسې منځونه کوو او بلا پیسې هم راوړي دي او خلکو له خیراتونه هم ورکوو او دلته هم دا کورونه په بیه اخېستي دي په ډېرو پیسو هم اخېستي دي چې دا کوم کې موږ ډېری یو او تاسو څه کوئ موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو اوس خو سورنګونه په مشینانو باسي او په لاسونو باندې سورنګونه ایستل موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو زموږ دغه زبردست مهارت دی چې موږ سورنګونه وباسو نو څه مطلب وی دا موږ یو سورنګ روان کړی دی څه دپاره موږ د رسول الله مبارک قبر ته دا سورنګ روان کړی دی د شپې چې بقي ته د عبادت ته نه ځو دروازې دا خوره راوباسو او د شپې دا خوره چلو د بقي په بقره کې غورځو چې سودا باندې پیل شي سورنګ سره وباسئ وی موږ ته دا اډر دی چې تاسو دا سورنګ وباسئ او حضور پاک به د قبر نه وباسئ وی لږ یو لیش دوه ځای پاتې دی نور هم سورنګ ځای ته رسولی عجیبه دا ده چې دغه دی له موږ ربې یا سسکور او یا څه شی وربرو دنیا کړقېږي دغه نه مخکې کار نه شو کولی جړق کېږي چې دغه کوو جړق کېږي لږ یو لیش دوه ځای دی که دا بو نو د رسول الله مبارک خپو ته رسېدلي بس را به یې کاږو یو به یې څو او فراس ته به یې ورسو خدای څه به یې کول دی او څه مقصد به و د دوی دا یو سازش هغه دوه کسان یې ونیول او پانسي کړل د خلکو په مخ کې او سلطان نورالدین زنګي مکمل د حضور پاک د دې درې واړو داغه د قبر مبارک نو د دې دواړو صحابو د قبر نه ګیر چاپیره ځای وکنه او لویه کنده وستا بنیاد او دا دومره جوړه کړه چې اوبه پکې راووتې او په هغې کې سیکه ویې لیکله او ګیر چاپیره یې واچوله چې څوک سبا دا کوشش ونه کړي او څوک لا دننه نه شي او بیا څوک دا رواني ونه کړي سیکه یې واچوله نو دا ټوله مکمل د سیکې غټ دیوال دی چې هغې کې نه څوک سوړه کولی شي او نه پکې څوک کنده ایستی شي الله د دواړو جهانو د مبارک سردار دا مضبوط